د خوږ انتظار ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د خوږ انتظار ناول لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندور له مینې، درد او تلوسې څخه ډک ناول تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله سحر سادات، ژباړونکي د سکوت هندارې ټیم. رښتینې مینه تل باید په یاد ولرې، حتی هغه وخت چې ونشي کولی په څنګ کې واوسې. صفا زما لپاره هیڅ فرق نه درلوده چې ژمی دی، اوړی دی او که منی او که پسرلی. زه به صرف د خپلو سرګرمۍ او د خپلو دوستانو سره په لوبو بوخته وم. مور مې راسره ډیره مینه درلوده ځکه یوازینی لور یې وم. پلار مې هم همداسې. هر څه به چې ما وغوښتل هغه به کېدل. زه 14 کلنه وم. مور مې د کور ټول کارونه په یوازې ځان مخته وړل. زه صرف په خپلو لوبو بوخته وم. ډیر ښه ملګري مې درلودل. یو له بهترینو ملګرو مې سبحان و. زما او د سبحان اړیکه له معمولي ملګرو څخه ډیره نږدې او خوږه وه. سبحان یوازینی کس و چې په ډاډه زړه مې کولی شول د خپل ژوند ټول موضوعات ورسره شریک کړم. موږ په یو کلي کې ژوند کاوه. د تل په څیر د مازدیګر له لمانځه وروسته ټولې ملګري د اوبو چینې ته تلو او اوبه به مې راوړلې. زموږ په کلي کې څا یا کوم بل څه نه و تر څو وکولی شو اوبه ترې راوړو. یوازینی ونډه چې ما د کور په کارونو کې اخیسته همدا اوبه راوړل وو. که څه هم پلار مې سبحان ته ویلی وو تر څو هره ورځ دې موږ ته اوبه راوړي، خو زه به تلم ځکه خوښېدل مې ډېر وخت د سبحان سره یو ځای ووسم. د صفا مور: لورې ته چیرته یې؟ باید لاړه شي بازار ته تر څو د شپې لپاره سودا راوړي. ورونه دې نشته؟ پلار د ویل نن دې صفا راشي بازار ته. صفا ورته وویل راغلم مورې، سمه ده ځم، خو سبحان هم باید زما سره لاړ شي. مور یې ورته وویل سمه ده لورې، صرف زر لاړه شه چې دیګی ناوخته کیږي، بیا به د پلار په غوسه وي. له سبحان سره یو ځای لاړم د پلار هوټل ته، خو نه زما پلار وو او نه هم ماما مې. د هوټل مخې ته ډیر کسان راټول شوي وو. کله چې نږدې ورغلو یو سړی پروت و، ټول بدن یې په وینو سور و. پلار او ماما مې په هغه وینو کې لت پت جسد سره ناست و. همدا چې ومې ویل پلاره څه شوي دي؟ پلار مې په ډکو سترګو وویل لورې ته لاړه شه کور ته، وروسته زه درځم او هر څه درته وایم. همغه لحظه کې پولیس راغلل. زما پلار او ماما یې له ځان سره بوتلل. که څه هم ډیر مې وژړل خو هیچا زما غږ نه اورېده. حتی دومره هم ونه ویل چې پلار مې څه کړي او ولې هغوی بوتلل. حالت مې ډیر بد و. د سبحان په مرستې کور ته راغلم، خو هیڅ پوهه نه شوم چې زه ټوله لار څنګه راغلی یم. همدا چې کور ته راورسېدم مور مې زما له اوښلنو سترګو څخه پوهه شوه چې هرومرو کوم څه شوي. مور مې راته وویل څه شوي د مور ګرانې؟ دا رنګ دې ولې داسې دی؟ هر څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي وو ټول مې مور ته وویل. د مور حالت مې ډیر خراب شو. وی ویل ای زما خدایه دا څه ورځ وه چې زموږ په سر را نازله شوه. تر کله په تمه اوسو تر څو خبر راشي زما خاوند یې ولې زنداني کړی، په دلیل یې هم نه پوهیږو. سبحان ورته وویل ترورې تاسو اندېښنه مه کوئ، زه ځم کور ته او پلار ته مې وایم چې لاړ شي محکمې ته، بیا به خامخا پوه شو چې خبره څه ده. هیله کوم تاسو آرامه اوسئ، له ژړا څخه هیڅ هم نه جوړیږي. د صفا مور ورته وویل ژوندی اوسې زویه، الله دې له تا څخه راضي شي. که پلار دې په کوم څه پوه شو هیله کوم زر تر زره یې موږ ته ووایه. سبحان ورته وویل په دواړو سترګو. د سبحان له تللو وروسته صرف زه او مور مې او 2 واړه ورونه مې په دې لویه حویلۍ کې پاتې شو. هوا لږ لږ په تیاره کېدو شوه. ډیره وېرېدلم ځکه هیڅکله مو هم د پلار پرته شپه نه وه تېره کړې. لحظه په لحظه زما ویره ډېرېده. ټوله شپه مې ډېرې ویرې او اندېښنې په وجه خوب زما سترګو ته رانغی. تر ټولو ډیره ویره مې دا وه که خدای مکړه زما پلار راخلاص نشي، که بې سر و پښو پاتې شو، بیا که د نن شپې په شان د ژوند ټولې شپې له ویرې څخه ویده نه شم. اوف خدایه دې فکرونو زه لیونی کولم. خدایه دا د ژوند ستونزې هم خلاصی نه لري. لومړیو کې غربت و،
لږ وخت کېږي پلار مې یو سم کار پیدا کړ، هوټل یې جوړ کړ. زموږ ژوند ډېر ښه تېرېده. پرته له کوم سرخوږي څخه به مو له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. خو اوس مو ژوند ډېر خراب شو. دا شپه او دا ډارونکې تیارې هېڅ د خلاصون نوم نه اخلي. سبحان، کله چې کور ته راغلم د نن ورځې ټوله کیسه مې پلار ته وکړه. پلار مې ویل سبا ځم محکمې ته، بیا به پوه شو چې څه شوي دي. زما لپاره صفا ډېره اړینه وه. نه مې غوښتل هېڅ وخت نارامه اوسي. صفا فکر کاوه چې زه یې یوازې ملګری یم، خو نه پوهېده چې زه له هغې سره څومره مینه لرم. که څه هم هره ورځ د صفا لیدو ته تللم، خو که یوه لحظه هم ترې لرې اوسم ورپسې خفه کېدم. په کوټه کې به یوازې کېناستم او د هغې په خاطراتو به مې خپل زړه خوشحاله و. یوه کتابچه مې درلوده، له کومې ورځې څخه چې ما صفا لیدلې وه او ملګری شوی وم، همدې کتابچه کې مې لیکل. خلاصه هره ورځ به چې صفا سره وم هغه به مې پکې لیکله. زه له صفا څخه 4 کاله مشر وم. د صفا کورنۍ له ما سره ډېره مینه درلوده. پلار یې ډېر مهربانه او زړهسوانده انسان و. نه پوهېږم دا ورځ پرې څنګه راغله، که نه داسې انسان نه و چې چاته د زیان ورسوي. شپه تېره شوه او سهار شو. پلار مې لاړ و 2 ساعته وروسته بیرته راغی. راته ویې ویل زویه لاړم او پوه شوم چې قضیه څه ده. سردار یو له نږدې کسانو سره په هوټل کې په جنګ شوی. وروسته هغه سړی ډېرې بدې خبرې ورته کړي. د صفا پلار هم د چاقو په واسطه هغه کس زخمی کړی. حالت یې هم ډېر خراب دی. روغتون ته لاړم، له ډاکټرانو مې وپوښتل. هغوی وویل فکر نه کوم که ښه شي، خو دعا وکړئ او الله ته امید ساتئ. د پلار ټولو خبرو اورېدو وروسته لاړم د صفا دوی کور ته. هر څه چې مې پلار ویلي وو کیسه مې ورته وکړه. د صفا د مور حالت ډېر خراب وو. له ډېرې ژړا له امله یې سترګې سرې شوې وې. د صفا هم ډېر حالت خراب وو. د صفا پلار ژوند بالکل د څرخېدونکي ټال په شان دی. ښکته او پورته ډېر لري، خو هېڅکله په یو ځای نه دی ولاړ. زه څو ورځې مخکې کوم حالت کې وم او اوس څه حال کې یم. نه پوهېږم ولې مې یو ناڅاپه جنګ وکړ او هغه منحوسه چاقو مې په لاس کې ونیوه. هم مې خپل ژوند برباد کړ او هم د یوې بلې کورنۍ. نه پوهېږم څه حالت کې به وي. ښځه مې قوي او صبرناکه ده، خو ماشومان مې له ماشومتوب په ناز او نزاکت سره لوی شوي. ما خپله هره سختي په ځان منلې، خو هېڅکله مې هم اجازه نه ده ورکړې چې کورنۍ مې بالخصوص ماشومان مې درد او سختي وویني. لور مې صفا یوه ډېره سرشاره، مغروره او بې پروا جنۍ وه. هغه به تل له خپلو ملګرو سره په لوبو بوخته وه. د ژوند مشکلاتو او سختیو په کیسه کې هېڅ نه وه. ورو لویه شوه، خو هېڅ تغییر پکې رانغی. د یو ماشوم په شان ضد او زور به یې کوو. ویل به یې هر څه چې غواړم باید راته راوړي. زه هم هغه پلار نه وم چې د هغې هره غوښتنه به مې پوره کوله. هغه څه چې به یې له ما غوښتل نه مې شو کولی رد یې کړم. خو اوس 3 شپې کېږي د زندان له پنجرو شاته ناست یم. نه پوهېږم په کورنۍ مې څنګه وخت تېرېږي. بالخصوص صفا، هغه له یوازیتوب او تیارې څخه ډېره ویرېږي. خدایه ته مې مل شي او هغه سړي ته روغ صحت ورکړي چې مړ نه شي، که نه ټول عمر به مې زندان کې تیر شي. او د یوې مور ښېرا واخلم. څومره سخته ده که نه چې یوه مور د ځوان زوی درد او غم وویني. ژونده زه څه وم او تا له ما سره څه وکړل؟ صفا، باور مې نه کېده زما پلار دومره بد شي چې یو چا ته ضرر ورسوي. هغه زما د ژوند قهرمان و. هغه زما لپاره یو الهام و، خو اوس هغه یو بل کس وواژه. تېره ورځ هغه سړی مړ شو. یعنی زما پلار د یو کس د مرګ سبب شو. له مور سره مې لاړو د هغې جنازې ته. د هغه کس کورنۍ داسې ژړل او زما پلار ته یې ښېراوې کولې چې د هغوی هرې جملې سره زه سوځېدم او ویره کېدلم. هغوی هم حق درلوده، ځکه خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی و. خدایه، نه پوهېږم چې اوس به څه کېږي. فکر نه کوم چې زما پلار دې زر راووځي او کور ته دې راشي. یعنې زه تر کومه دا توره شپې وزغمم. بې له پلاره هغه ویره چې یوه لحظه هم ما نه پرېږدي چې ویده شم. بې له پلاره ژوند هېڅ رنګ نه درلوده. ورځې هم د شپې په شان تورې وې. یوه میاشت زما پلار په زندان کې و. په دې یوه میاشت کې موږ هېڅ لیدو ته ورنغلو. صرف د سبحان پلار به ورتلو، زما د پلار احوال به اخیسته.
او موږ ته به یې ویل ما فکر نه کو چې زما پلار دې همدې نږدې وختونو کې کور ته راشي. شپه شوه بیا هم د نورو شپو په شان تورې تیارې د شپې 8 بجې وې دروازه وټکول شوه. ورور مې لاړو دروازه یې خلاصه کړه. پلار مې و. خدایه معجزه شوې یعنی څه فکر مې کاوه خوب وینم. څو ځلې مې سترګې پټې کړې خو نه دا واقعا زما پلار و. په تلوار او تیزۍ سره د دروازې خوا ته لاړم. کلک مې په غېږ کې ونیوه. له ډېرې خوشحالۍ څخه مې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې خو زړه مې نه غوښتل چې په دې شپه وژاړم. هغه شپه چې ما یې د لیدو ارمان درلوده خو اوښکې مې زما په کنټرول کې نه وي. مور او وروڼه مې ټول د پلار په لیدو ډېر خوشحاله وو. له یوې میاشتې وروسته بیا ځلې زموږ په کور کې همغه پخوانی وخت راغی. زموږ په کور کې د پرون شپې ویره نه وه. په ارامه ویده شوم خو یوه پوښتنه زما په ذهن کې راګرځېده. پلار او ماما مې یو ځای زندان ته تللي وو ځکه دواړه مجرمان وو. خو پلار مې راخلاص شو. ماما مې اوس هم په زندان کې دی. ډېر وخت تیر شو. د پلار د راخلاصېدو مې تل مې غوښتل ورڅخه وپوښتم چې څنګه راخلاص شوې خو وېرېدم هسې نه نارامه شي. له سبحان څخه مې هم څو ځله پوښتنه وکړه خو هغه هم په هیڅ شي نه پوهېده. بالاخره یوه شپه مې پرېکړه وکړه او له پلار څخه مې وپوښتل پلاره ولې ته راخلاص شوې خو ماما مې تر اوسه په زندان کې دی. د صفا پلار یوه میاشت تېره شوه خو تر اوسه په زندان کې یم. پرون ورځ د هغه کس کورنۍ راغلې وه کوم چې ما وژلی و. زما او زما د اوښې یو څه وغوښتل او زیاته یې کړه. که تاسو یې قبول کړئ موږ خپل شکایت بیرته اخلو او تاسو بخو. خو د هغه څه منل راته اسانه نه و خو په 2 لارو کې بند پاتې وم. که د هغوی غوښتنه مې نه وای منلې شاید ټول عمر مې په زندان کې تیر کړی وی. ښځه او اولاد به مې چا ساتلی وی. زما څخه یې بغیر به یې څنګه ژوند کاوه. خدایا کاش تا زه په بل رقم امتحان کړی وی. د هغه چا پلار چې زه یې د مرګ لامل شوم له ما څخه یې وغوښتل د وینې په ځای خپله لور د هغه زوی ته ورکړم. همداسې زما د اوښې څخه هم وغوښتل ورته ویې ویل خور دې راکړه ځکه هغې لور نه درلوده. ویلې د خپلې ازادۍ لپاره د خور زما زوی ته راکه خو اوښې مې ونه منله او ورته ویې ویل 100 کاله زندان کې اوسېدل منم خو نه غواړم زما د غلطۍ لپاره زما خور وسوځېږي. خو زه هم نه پوهېدم څه وکړم. زما لور صفا تر اوسه د ځوانۍ عمر ته نه ورسېدلې. د هغې زوی هم د صفا همزولی و. ښه کورنۍ وه. ویلې ستاسو لور د دې لپاره نه غواړو چې ظلم پرې وکړو. تا زموږ یو زوی واخیسته. زه غواړم د بل زوی ژوند جوړ کړم. څو شپې مې په دې اړه سوچ وکړ خو د دې موضوع لپاره مې زړه هیڅ نه راضي کېده. د خپلې ازادۍ لپاره خپله د ګل په شان لور فدا کړم خو ما د ځان لپاره فکر نه کاوه. اړینه نقطه زما کورنۍ وه. هغوی بغیر له ما څخه نشو کولی ژوند مخته یوسي. زما زامن تر اوسه ډېر کوچني وو. کار کولو سره عادت نه وو. بل څوک هم نه و چې زما د کورنۍ مصارف ورکړي. زه مجبور شوم د خپلې لور په ژوند قمار ووهم. خپله لور مې فدا کړه. له زندان څخه آزاد شوم. زما د ازادۍ څخه وروسته صفا مې خپلې نیا ته ورولېږله ځکه ډېر وېرېدم چې صفا ته کوم زیان ونه رسوي. هیڅ پتلو نه راضي کېده. ډېره په سخته مې راضي کړه. 4 کاله صفا پاکستان کې وه. وروسته له 4 کلونو بیرته راغله ځکه د نیا حالت یې خراب و. هغه هلک چې صفا مې ورته په نامه کړې وه نوم یې سجاد و. همدا چې د سجاد کورنۍ خبره شوه صفا راغلې نو په مرکه راغلل. نه یې مور راضي وه او نه مې تر اوسه له صفا پوښتنه کړې وه. مور یې بهانه وکړه او ویې ویل صفا تر اوسه وړه ده. د سجاد کورنۍ وویل سمه ده. دا چې تاسو وایئ چې لور مو وړه ده نو سمه ده. موږ وروسته راځو خو فکر مه کوئ چې موږ شاته شو. کومه جنۍ چې زما د زوی په نوم ده. له دې موضوع صرف زما ښځه خبره وه. هغه هم په لومړیو کې خفه شوه خو وروسته ویل چې ښه کار مو کړی دی. موږ بې له تا ژوند څنګه تیر کړو. الله دې زموږ لور په خپله نیکبخته کړي. هر څه چې په تقدیر کې لیکل شوي وي همغه به کیږي. خو ویره لرم که لور مې مخالفت وکړي او بل څوک وغواړي بیا به څه کوم. یو چا مې اورېدلی وو کله چې په مشکلاتو کې اخته شوې فکر دې کاوه ورځ په ورځ غر کېږي. بله لاره او چاره نه لرې.
صرف یوه لاره ده د خلاصون لپاره مخ را وګرځوه د الله طرف ته ځکه هغه ټول مخلوقات خلق کړي دي. الله تعالی چې د خپلو بندګانو تقدیر لیکي لمونځ وکړه او د لایزال څخه د مرستې طلب وکړه هغه خامخا ستا مرسته کوي. په نیمې شپو به مې لمنځونه کول او د مهربان رب څخه به مې مرسته غوښتله. د خوږ انتظار ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د ناول لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.